زما معززو قدرمندو مشرانو کشرانو، اللہ جل شانہ فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، منگولی اولگوے اعتصامو کے بحبل اللہ پرسید اللہ جل شانہ جميعاً طول پٹول، یعنی طول پٹول پا قرآن و پا حدیث بانی عملو کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ بحبل اللہ نہ مراد قرآن شریف تے تاسو طول مسلمانان پا قرآن بانی عملو کے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ڈلبازی اور تفرق پا اعتقاداتو کی مجوڑو ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور دا اللہ جل شانہ نعمت را یاد کی، نعمت نہ مراد دین اسلام دے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، دا اللہ جل شانہ نعمت را یاد کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کلا چتاسو دیو بل دشمنان ہوئی اللہ جل شانہ ساسو دزرون پمیس کے محبت راوس، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ جل شانہ ساسو زرون کے محبت واچولو، اوس و خزرج چکم انصار دی دیو بل دشمنانو، او چکل دین اسلام را لے قرآن شریف نزول شو او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت شو، دا اوس و خزرج دیو بل روریان جوش، فاسبحتم بنعمته اخوانا، تاسو دا اللہ پا نعمت بانی بعثت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره ونزول دا قرآن سره تاسو دا یو بل روریان جوړ شو، او تاسو دا جہنم پا کند باندی ولاړوئ فانقذکم منها، اللہ جل شانہ تاسو تا نجات در نظما معزز و حضرات، اللہ جل شانہ دی آیات کریمہ کی فرمائی چہ تاسو ٹول پٹولو قرآن شریف مانے عملو کئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تاسو عمل پا قرآن بانیو کئی، کلکونی سے قرآن منگولی پیو لگوئے بحبل اللہ پرسید اللہ جل شانہ، دا قرآن اوامر حغیبان عملو کئی، دا قرآن نواہیونا زانو ساتے، قرآن کے جو سمرہ اوامر دی دا کارو کا ناغا کارو کئی، سمرہ نواہی چی دی چی دا کار مکوا دا حقی نزان بچو ساتا، دا قرآن جائز جائز گنا، ناجائز یہ ناجائز گنا، حرام یہ حرام گنا، او حلال یہ حلال گنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن چکم حکم کئی دا حقی نمخ ماروا، دا قرآن نا اعراض مکوا، قرآن بان اخبل عمل شروع کا، قرآن اخبل دستور جوڑ کا، اللہ جل شانہ فرمائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وما نهاكم عنه فانتهوا وما اتاكم الرسول. کم یو ارشادات چې تاسو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانې، سچ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم درکې. وما اتاكم الرسول فخذوه، هغه باندې عمل کوي، هغه واخلئ، هغه د زندګۍ دستور جوړ کړي. وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا، او سنه چې تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منکئ نو د هغې نه منع شئ. کم ارشادات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، کما طریقہ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دا کړی دا، هغه دستور جوړ کا د خپل ژوندۍ نمونه جوړ کړه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول ژوندۍ خپل عمل کې راولا، د نبی علیہ السلام ټول ژوندۍ خپل ژوندۍ جوړ کا. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. د شپې د ورځې ناستا ولاړه، حرکات او سکنات، خبرې اترې، افعال اقوال، او څومره زندگی د خرید فروخت چې ده، څومره زندگی د عباداتو چې ده، دا ټول زندگی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اے امت مسلمہ، ساسو د پارا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی کې یو زبردست نمونه پرته ده، یو زبردست طریقه پرته ده. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. دا اللہ دا رسول زندگی وګوره، دا اللہ دا رسول طریقه وګوره، دا اللہ دا رسول دا زندگی طرز او طریقه وګوره، هغه باندې خپل عمل شروع. تاسو د پاره یو زبردست نمونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت او د نبی علیہ السلام کردار، افعال، اقوال. نن سبا افسوس ہے زما معزز مسلمان تا د غیر مسلم په طریقه باندې یو فخر ښکاره کیږي، مسلمان د کافر په طریقه باندې فخر کوي، لیکن مسلمان ته شرم ورزي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. یو طرز او یو طریقه او یو سټایل د انګریزانو نه رانقل شي، هغه به زما د مسلمان رور په یو زبردست انداز سره کوي، یو زبردست طریقې او یو فخر سره به کوي. خو لیکن یو طریقه کچری د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومه شدته، هغه باندې د عمل نه کوي. انګریز کا بغیره باندې ګیره کې سټایلونو کې یو طرزونو کې کینچی ورکیا غاړه دی غاړه وای، بلیټ ورکیا غاړه دی غاړه وای، او یو کرخي ورکې جوړی کی، یو ډیزاین ورکې جوړ کی، او دی ګیره پورې دی مسخره وکي. کله په زنه باندې دا ګیره پریږي دی، کله د دې شونډې د لاندې دا ګیره پریږي دی، کله دی جام لسره یو ډیزاین جوړ کی. دا مسلمان به مکه شان ډیزاین جوړي، دا مسلمان به مکه شان د ګیره ډیزاین جوړي چې دا نوې ډیزاین راغلی دی. که انګریز ګیره پسې مسخره وکي نو دا مسلمان به د انګریز په اتباع کې، د انګریز په تقلید کې به دا مسلمان
د ګیري اوماغه شان ډیزاین جوړي څنګه چې دی عدو الله دې کافر جوړ کړی دی دا مسلمان به جوړ حالان کې ګیره خره انسان له ګناه ده او په ګیره باندې ډیزاین جوړول دا خو شعائر الاسلام پوری تمسخره کې خندا کې اور پوری دا خو د کفر علامه ده چې ته شعائر الاسلام پسې خندا کې زما معززو کچری د کافر او د انګريز نه یو طرز د زندګۍ یو سټایل را نقل شي کاغه د لباسي او کاغه د خوراک سکا کی دا مسلمان وي په یو زبردست فخر سره هغه طرز او هغه عمل کوي لباس کې انګريز نه یو طرز را نقل شي مسلمان به ما غشان ادا کوي دا انګريز په لباس زنانو کې پرده نشته دی مسلمان زنانی د وجود نه جامې لري کې دا یو فیشن دی کافر انګريز کا په ولاړ او پروانه باندې خوراکو کې ستا مسلمان یې په فخر سره کوي کافر کچری په ولاړ باندې خوراکو کې ساده مسلمان دا معزز شي ځانته وي دا د عقل داوی چې کوي دا معزز شي ځانته وي دیو په ولاړ باندې خوراک کوي دا یو رواج دی ولاړ باندې خوراک کول که انګريز پر روانه باندې خوراکو کې ټیبل نه بلکه د غویانو په شان شزرو چتای او روان به خوري به ساده مسلمان به پر روانه خوراک کوي ساده مسلمان چرته په ولاړ باندې خوراک دته بد ښکارا نشو په ولاړ باندې خوراک دته بد ښکارا نشو پر روانه باندې خوراک دته بد ښکارا نشو یو طرز کنه لیکن چې مسلمان شرمیږي نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې شرمیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم پنسي د ګټې نه اوچتې کړې دي د نبی له صلوات و سلام طریقه ده چې پنسا د ګټې نه اوچتا کا لنګ د ګټې نه اوچت کا ګټې پر خپک ښکارا کا دا پنسا به مراولا لیکن ستا مسلمان دا ګټې ښکارا کول د عالمانو سره مختص کړی دي د تبلیغ والا سره مختص کړی دي د جهاد والا سره مختص کړی دي چې زه دا ګټې ښکارا کوم او دا پنسو چتو ما یا رسول الله خونه ما س امیر صاحب خونه ما دلته ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې شرمیږي ګټې نخکاره کې او بل طرف ته انګريز کا ګیره کې یو طرز او یو ډیزاین او یو سټایل جوړ کی باغی باندې شرم نه درځي انګريز کا بخوراک کا پروانه خوراکو کې باغی باندې شرم نه درځي کا په ولاړ باندې خوراکو کې تعالی شرم نه درځي لیکن چې شرمېږي ته صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې شرمېږي